امریکای چې څنګه په افغانستان کې جنگ وبایله او سره د خپلو اتریشتو ناټو اتحادیانو په شریکه په تیښته او په شرمناک انداز کې له افغانستان راووته او په خپله د صدر ټرمپ په قول په شرمونو وشرمېده، نو هم دغه رنګه اوس د ایران د جګړې نه په تیښته د وتو او په شرمناک انداز کې د وتو کوشش کوي لګیا دی. افغانستان د څنګه په تیښته راغلی دی، اول ته څنګه جنگ بایللی دی او د چا خلاف بایللی دی. اوس په افغانستان کې څه دي، په دې به زه تفصیلي بحث وکړم نن. په دې باندې اکثره خلک واضحه خبره نه کوي، شپ کوي، خو نن به زه پوره شپتالو تاسو ته ووایم چې دا تیښته څنګه وه او جنگ بایلات څنګه وو. خو د دې نه مخکې زه د ایران خبره کوم. تاسو ته معلومه ده چې په ایران کې د جنگ شروع کولو پلمه دا وه چې هلته له هغه ځایه چې دی هغه وسلوالې ډلې چې دي د هغو کومک کیږي او دغه وسلوالې ډلې چې دي هغه د حماس ملګرتیا کوي او اسرائیل ته خطر دی او چمګاونډ کې نور هیوادونو ته خطر دی او دوی اټمي وسله جوړوي او دا اټمي وسله چې ده سباله نړۍ ته د خطر سبب کیدی شي او دا چې د بشري حقوقو خلاف ورزي کیږي. غټ تورونه دا او په دې جګړه کې د ایران مشران هم ووژل، مړه کړل، حملې وکړې او دا دعوه وکړه صدر ټرمپ په لومړو څو ورځو کې چې جنگ دی وګټه، د هغو دفاعي نظام یې برباد کړ، د هغو میزایلي نظام یې ختم کړ، د هغو مشران یې ختم کړل. که څه هم د ټرمپ دغه دعوه تر اوسه پورې داسې ښکاري چې سمه نه ده. ایران اوس هم د خپل دفاع طاقت چې دی هغه داسې معلومیږي په ځای دی. د امریکا چې کوم تاسو وینئ په منځني ختیځ کې اډې دي، په هغو حملې روانې دي، په هغو حملې وشوې، هغې کې ډېر زیات زیانونه ور واړول. تاسو به د نړیوالو رسنیو رپورټونه کتلي وي او نن چې د جګړې د ختمېدو لپاره د روغې کولو لپاره کوشش روان دی، نو ټرمپ چې څه کړي دي یا امریکایي چې څه کړي د هغې نه په شا کېږي. حمله خو ایران نه وه کړې، د هرمز تنګې خو محاصره چې ده هغه ایران نه وه کړې، نو ټرمپ حملې بندۍ لګیا دی. ټرمپ د جنګ نه قلاریږي. ټرمپ نن اعلان کړی دی چې د هرمز تنګي محاصره ختمه کړه. ډېر دې نه په شا شو، که تر اوسه پورې لا تړون نه دی شوی، لوظنامه نه دی شوی، خو هغه شرایط چې ایران یې ښودي وو چې هغه منل شروع شوي دي. د هرمز د تنګي محاصره ختمول د ایران شرط وو، هغه ختمه شوه. د ایران شرط دا و چې په ایران باندې لګېدلې پابندۍ چې دي هغه دې نرمې کړی شي. نن ایران خپلې پابندۍ چې دي امریکا په خپله وایي چې د هغه په تدریج په سلسله واره طریقه سره موږ ختمو لګیا یو. دویمه کامیابي ده او درېیمه دا ده چې ایران ته به دا ګارنټي او ضمانت ورکول کیږي چې په ایران باندې به حمله نه کیږي او بلا پارونکې حملې به نه کیږي. نو که تاسو د امریکا د دفاع د وزیر پیټ هکسټ نننی بیان وګورئ، نو هغه څه وایي؟ هغه دا وایي چې زموږ سره اوس هم دومره وسله پاتې ده چې موږ چېرې وغواړو نو بیا جنګ کولی شو. دا یو ډېر مهم ټکی دی که په غور ورته وکتل شي چې ګویا د دوی باندې دا سوالونه کیږي په نړیوال ډګر هم او په امریکا کې دننه هم چې ستاسو سره اوس د وسلې ذخیرې کمې شوي دي. نو د دې سوالونو په جواب کې هغه دا وضاحت کوي چې نه موږ سره لا وسله پاتې ده او که موږ چېرې وغواړو نو بیا هم جنګ کولی شو که چېرې وغواړو. نو د دې معنی دا ده چې څه مشکلات ورپېښ دي امریکې ته او د امریکې ائتلافیانو ته. په منځني ختیځ کې هم که تاسې وګورئ نو که قطر دی، کویت دی، متحده عرب امارات دی، سعودي عرب دی، هغه هم اوس غواړي چې امریکا د جنګ نه کوي او د جنګ نه چې دی څه ترلاسه کول غوښتل هغه ترلاسه نه شو. نو په تمامو معنو کې د ایرانیانو په دې جګړه کې په دې مذاکراتو کې هغو چې کوم د حوصلې نه کار اخیستی دی، پاکستان ته تللی دي، که هغه جاپان ته تللی دي، که هغه چین ته تللی دي، که هغه قطر ته تللی دي، که هغه په خپله په منځني ختیځ کې نورو هیوادونو تللی دي، هغه خپل موقف چې دی په هغې باندې ولاړ دي. صدر ټرمپ البته خپل موقف سهار او ماښام بدلوي. نو په ټوله معنی کې ښکاري داسې چې صدر ټرمپ امریکا اوس د دې جګړې نه په هر حال کې چې وي وتل غواړي او د دې وتلو لپاره پرون 2 ساعته نه زیات د امریکا د وایټ هاوس یا د سپینې ماڼۍ په سچویشن روم کې یا په هغه کوټه کې چېرته چې دی د دفاعي او کورنیو بهرنیو او د نړیوالو چې کوم پوځونو مشران دي د امریکا د هغې سره ډېره مهمه غونډه وشوه. په دې غونډه کې تمام معاهده چې کېدونکې ده په دې باندې غور او فکر وشو. قسم څه د ټرمپ به دا اعلان کړي چې دوی جنګ وګټه، حقیقت دا دی چې د امریکا هغه تمام
شرایط چې دي یا د څه لپاره جنگ کوي هغه ختم شو. د ایران اټمی میزایل ختم شو؟ نه. د ایران اټمی پروګرامونه چې دي هغې نه هغه پشا شو؟ نه. ایران چې کوم امریکا تور پورې کوي یا اسرائیل تور پورې کوي چې د حزب الله او د نورو ډلو کومکونه به نه کوي د هغې نه هغه پشا شو؟ نه. آیا په ایران کې د ایراني رژیم د دې تر مخه د اخوندي رژیم خلاف چې کوم د ایرانیانو د بشري حقوقو د خلاف ورزیو تورونه وو او خلک راپورته شوي وو، نو آیا ایراني ولس اوس د اوسني مشرتابه په دې جګړه کې په ضد د امریکا سره ولاړ دی؟ نه، په ټوله معنو کې نه. نو په نړیوالو مطبوعاتو کې نن دا خبره ډیره زیاته چې کوم په باس روان دی هغه دا دی چې امریکا د دې جنگ نه د وتو یوه ابرومنده لاره ګوري، خو د دې ابرومندې لارې کتو لپاره هغه چې د چا نه کومک اخلي هغه پاکستان دی، هغه چین دی، هغه نور هیوادونه دي. او په دې هیوادونو باندې هم څه د ټرمپ په اخره کې یو بل کار چې وکړو هغه د خپلو یعنی ورته وایي چې پلی بیک، یعنی په خپلو هغه خلکو باندې چې په ظاهره باندې په دې جګړه کې د امریکا سره کومک کوو په هغوی د شا د غاړې ګزار وکړو، هغوی هم په یو لوی ازمایش کې ور واچول. یعنی په صدر ټرمپ باندې به اوس پاکستان هم په ممکنه توګه او سعودي عرب هم په ممکنه توګه یو ډېر محتاط شي چې موږ خو ستاسې لپاره د نړۍ پیغورونه په سر واغستل، ستا چې کوم د غزې ته د تګ لپاره د پوځونو کوم ډله جوړه کړې وه په هغې کې ور شامل شو، پیس بورډ چې ورته دی پای کې ور شامل شو، غزې ته د ځواکونو لېږلو لپاره ور شامل شو، پیغورونو ته تیار شو. اوس ته موږ ته دا وایي چې تاسې به په ابراهیمي تړون کې باید د اسرائیلو د منلو د اسرائیل په رسمي توګه د منلو لپاره موږ سره شاملېږئ، څنګه چې بحرین شامل شوی دی، څنګه چې سودان شامل شوی دی، څنګه چې متحده عرب امارات شامل شوي دي. نو پاکستان اوس په ممکنه توګه هغه خواهش لري، زه د هغه دا نه یم چې پاکستان کې دی شي دا خواهش نه لري او دا پلان نه وي. ما سره ځینې معلومات داسې شته دی چې په خپله ما ته ډېرو مهمو چارواکو په مرکو کې ویلي دي چې د پاکستانیانو او د اسرائیلیانو ترمنځ غونډې کېږي. په تېر شوي وختونو کې دا غونډې په دوبۍ کې شوي دي او په دې موضوع باندې بحثونه شوي دي او په دې موضوع باندې د هغو چې کوم مشران دي، پوځي مشران په ځانګړې توګه هغه په ذهني توګه تیار دي. خو د صدر ټرمپ لخوا دا فرمایش او شرط راتلل چې تاسو به اوس ابراهیمي تړون هم منئ، نو لازمه ده په پاکستان کې پاکستاني ولس چې کوم په تېر شوي وختونو کې ورته ویل شوي وو چې تاسو د دنیا هر هیواد ته تللی شئ، خو اسرائیل ته په دې پاسپورټ باندې ښکاره ورته لیکلي وو چې نشئ تللی. اوس که په ابراهیمي تړون کې نه شاملېږي نو د امریکا د غدارۍ په فهرست کې راځي، او که شاملېږي په پاکستان کې پاکستاني ولس چې دی هغه به یې لازمه خبره ده په ځانګړې توګه مذهبي سختدریزه ډله چې ده هغه به د دې اوسني پوځي طاقتور فیلډ مارشل یا د دفاعي ځواکونو د مشر خلاف مظاهره کوي. او پاکستان کې به دا مظاهره بیا لازمه ده چې دی به قابو کوي. نو پاکستان ته هم یو غټه جنجال او لانجه وکړه صدر ټرمپ، نه یوازې دا چې خپل ملګري چې دي هغه یې خفه کړل په دې جګړه کې یا خفه کوي، مطلب ناټو اتحاد خو ته خفه دی، اروپایي اتحاد خو ته خفه دی په دې جګړه کې ورسره بیا ورته وایي چې تاسې صدر ټرمپ ته وایي چې تاسې جفا وکړل او دا جفا چې ده د منلو وړ نه ده. خو صدر ټرمپ او د هغه انتظامیه په ظاهره تر اوسه پورې چې کوم د مذاکراتو د دې تړون لپاره لوزنامه لیکل کېدونکي ده معلومات دا دي چې دوی هغه تمام شرایط چې دوی وړاندې کول په هغې باندې ایران نه دی تیار، او ایران چې کوم شرایط وړاندې کول هغې ته دی ډېره حده پورې تیار شوي دي. په ځانګړې توګه په ایران د حملو نه کولو ضمانت ورکولو شرط، د هرمز تنګې محاصره ختمول کومه چې الریډي یا د مخه ختمه شوه، او د ایران اقتصادي بندیزونه ختمول کوم چې صدر ټرمپ او دغه ملګرو ویلي دي چې په تدریج به دا ختمه شي. اوس ما په شروع کې دا ویلي و چې یاره دی دغه شان په شرمناک انداز کې د ایران جنگ د بیلات یعنی دا د امریکا به دریم جنگ شي چې دی به وبیلي، درې جنګونه به امریکا وبیلي د ایران د جنگ په شمول. د دې نه مخکې یو جنگ چې ډېر مشهور جنگ دی د ویتنام جنگ کوم چې امریکا بایللی و. امریکا په تاریخ کې دا یو بدترین پوځي جنگ و چې امریکایان پې اوس هم په دغه ورځ مانځي او دې کې دی راغونډېږي. نو د دې د پوځیانو د وژلو، د ژوبل کېدو، د زخمونو، د څړیکو، د وینو دردونو کیسې اوس هم په امریکا کې تازه دي. د هغې نه وروسته بل جنگ چې دی وکړه په افغانستان کې وکړه، او په خپله امریکایان وایي چې دا جنگ په سټراټیجیکي توګه باندې دی وبیله. څنګه یې وبیله اوس د هغې باندې زه لږ بحث کوم. د 9/11 وروستو امریکا بې تپوسه افغانستان ته چې ده د خپلو ملګرو سره
آتش ناټو هیوادونو سره. خلک یوازې ناټو هیوادونو استعمالي نوم یادوي، خو تاسو یقین وکړئ د یوازې 28 ناټو هیوادونه افغانستان ته نه وتلي، نږدې 52 هیوادونه افغانستان ته تللي چې پکې نان ناټو پارټنرز هم شامل وو، یعنی غیر ناټو اتحادیان چې دي هغه هم پکې شامل وو. په دې نان ناټو اتحادیانو کې څوک څوک شامل وو؟ که زه تاسو ته ووایم تاسو به حیران شئ چې په دې کې استرالیا، جورجیا، جورډن یعنی اردن، سویډن، فنلینډ او ځینې نور هیوادونه هم شامل وو چې په خپل کل ډیر پیک وخت وو. نو په دې کې نږدې 50 هیوادونه چې دي د هغوی ځواکونه په افغانستان کې موجود وو، نږدې 1,10,000 نه زیات پوځونه موجود وو، د زرګونو په شمېره کې دی هلته جهازونه لېږلي وو، د زرګونو په شمېره کې توغندي ور لېږلي وو، د زرګونو په شمېره کې دی هلته کې چې د ټینکونه ور لېږلي وو. $2 ټریلیون خرچه یې وکړه او 20 کاله تېر کړل. څه دپاره تللي وو؟ د القاعده خلاف د جګړې لپاره. القاعده چې دی په اند باندې په افغانستان کې پټ ده او امریکا او نړۍ ته خطر دی د هغې د ختمولو لپاره. ښه جنگ بیا له چا خلاف کو؟ په افغانستان کې له شرق تر غرب او له شمال تر جنوبه د چا خلاف جنگېدل؟ یعنی القاعده سره خو نیر جنگ نه و، د القاعده خو ځینې مشران وو، د القاعده خو هلته پوځ نه و، هغه د یا مړه کړل یا وتښتېدل. اسامه بن لادن په آخر کې پاکستان کې پیدا شو. نو جګړه وه د طالبانو سره. اوس د طالبانو سره جګړه چې وه هغه په کوم ورځ ختمېده؟ په 15 اګست کال 2021 کې امریکا په بیړه له افغانستان راوته. تاسو لیدلی دي چې په کوم طریقې سره د دې پوځونه او جهازونه راتلل، جنګي جهازونه. نو هم په دغه ورځ باندې د چا خلاف چې جنګ و؟ د طالبانو خلاف. طالبان ته دوی څه وي؟ یو ورکوټې ټولګې، هغه ټولګې چې د دې په اند باندې د په کال 2023 کې له حکومت لرې کړ، حکومت یې ورله ختم کړ او د دې په اند باندې هغه فرار شو، غارونو ته غرونو ته وختل، ځای په ځای تقسیم شول او ملا یې ورله ماته کړه. هغه ټولګې د دې په اند باندې هغه ارګ ته راغی، هم په هغه ورځ باندې افغانستان ونیوه، په کوم ورځ چې د آخري جهاز له کابل راپورته کېده. یعنی په 60 کالو کې د دې معنی دا شوه چې امریکې دغه ټولګې په خپلو 28 هیوادونو په طاقت سره چې پاکستان هم پکې شامل وو. اوس خلک وایي چې بنیره پاکستان پکې څنګه شامل وو؟ پاکستان پکې داسې شامل وو چې پاکستان د ناټو سپلای راوټ چې دی، یعنی د دې لپاره چې کوم کومکونه راتلل، وسله راتله، خوراکونه راتلل، سپلای لاین وو، هغه پاکستان ورکړی وو. که پاکستان د لاین نه ورکړی نو ناټو به دا جنګ څنګه کولی؟ یعنی د هوایي جهاز د لارې خو مڼې، شرابونه، کیکونه، پیسټریانې، بوتلې، میزایلونه، توغندي، ریپیرینګ سیسټم، پیسې نشي تللی. پاکستان د کراچۍ نه به د چمن او د تورخم د لارې دا قافلې تللې که نه، هغه قافلې که په یو وخت کې چې متحده مجلس عمل په پاکستان کې د هغې مشرانو به ویل په سویکار د چوک کې به څوک داسې داسې که پورته به شو که دا قافلې راغلې نو موږ به په دې باندې د دې جهازونه چې دي د عربو په سمندر کې ډوب کړو. خو بیا په متحده د مشرف په وخت کې یعنی دا عجیبه سیاست دی. د جنرال مشرف په وخت کې چې کله اتحاد جوړ شو د متحده مجلس عمل او پښتونخوا کې هغو ته حکومت وسپاره، د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمن صاحب ډلې مشر چې دی، اعلی وزیر چې دی دراني صاحب، هغه اعلی وزیر شو. نو بیا د ناټو سپلای روټ چې دی هغه محفوظ شو، نه په چا حمله کوله، نه د عربو په سمندر کې ډوبه او هغه به له دې ځایه ته یوازې د 3 میاشتو لپاره هغه وخت بند شوی و. کله چې د ناټو امریکایي ځواکونو په خطا سره په مومند سلالا چیک پوسټ کې پاکستاني پوځیان ووژل، نو د هغې وروسته 3 میاشتو لپاره بند و. خو بیا امریکا ورته وویل چې سمه ده، هیلري کلینټن، شاه محمود قریشي د هغه وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر و. نو هغه ته ویل چې ام سوري یا وی ار سوري، نو د راوټ ورته خلاص کړ. پاکستان هم پکې شامل و. نو 28 هیوادونه چې په یو وخت کې 50 هیوادونو ته رسېدلي وو، د خپل 1,10,000 نړیوال طاقت پوځ سره او د تربیې سره او د جدیدي وسلې سره، د نایټ گاگل ویژن سره، د سټلایټ سره، د ډرون سره، د اوور هورایزن چې کوم د جهازونه دي د اسمان نثار کوي د هغې سره، تمام ترمانه کې د دې جګړې نه چې راووتل. نو مقصد څه و؟ د افغانستان په امن کول وو. د دې تر مخه افغانستان په امن نه و، ځکه چې د وسلوالو ډلو مرکز وو. د دې په قول د نړۍ ته خطر وو، د چا د لاسه خطر وو؟ د دې په قول د طالبانو د لاسه خطر وو. نو په 20 کاله جنگ وروسته دغه هغه ډله د طالبانو ډله واک ته لاړه او بیا اوس امریکا وایي دوی خو دا دعوه کړې وه چې دوی د امن د قیام لپاره او د تل پاتې سولې لپاره دا جګړه کوي، ترهګري ختموي، القاعده ختموي. نو القاعده مشر د راتګ نه وروسته چې دی راووتل، د هغې نه وروسته د دوی تر مخه په کابل کې
ایمن الظواهري هلته ووژل شو. القاعده اوس هم دی وایي چې د هغو غړي چې دي که هغه د ایست ترکستان مومنټ د هغو سره شراکت دی، که د بلې ډلې الشباب شراکت دی، که د الجزایر چې کوم ډله ده د القاعده، که د پاکستان او د سیمې د ډلو شراکت دی، هغه اوس هم هلته موجود دي. ملګري ملتونه هم وایي چې د 6,000 نه زیات وسلوال هلته موجود دي. پاکستان په خپله دا فریاد بس کوي چې په افغانستان کې وسلوال ډلې راغونډې شوي دي او له هغه ځایه په پاکستان کې د پاکستانیانو وینه بهیږي. نو د دوی په اند باندې چې کوم مقصد خو ترلاسه نه شو. نو دې معنی څه شوه؟ یو صدر ټرمپ چې موږ په تیښته راغلو، هغه چا خلاف چې تاسو جګړه کول هغه ستاسې په هغه ورځ باندې هم په هغه ساعت کې، بلکې په هغه دقیقه کې، بلکې په هغه ثانیه کې په ار کې کېناستل په کله چې ستاسو آخري پوځي چې دی هغه له افغانستان راوتو. نو د دې معنی څه ده؟ دې ته که څوک هر حل پلمه لټوي، جمهوریت سقوط شو، افغانستان پوځونه چې دي، ځواکونه چې دي، ملي اردو چې دا هغه له منځه لاړه، نظام له منځه لاړ، هغه نظام بیرته راغی، هغه بیرغ بیرته راغی کوم چې تاسې نه منه په نړیوال ډګر باندې. د افغانستان ملي بیرغ کوز شو، ملي سرود ختم شو، د افغانستان اساسي قانون ختم شو، د ښځو په تعلیم پابندۍ ولګېدې، په روزګار پابندۍ ولګېدې، د بشري حقوقو خلاف ورزۍ سیوا شوې، په مطبوعاتو پابندۍ ولګېدې. د طالبانو مخالفین وایي چې هغه زورونه چې پخوا کې د اوس هم شروع ده، دا د امریکا ټول اهداف وو، دا اهداف تاسې پوره نه کړل، بیرته راغله. تاسې په قطر کې د هغو سره معاهدې ته کېناستی، هغه معاهده چې تاسو اوس د ایران سره کول غواړئ، هغه معاهده تاسو طالبانو سره وکړه. نو که دا معاهده وکړئ، د دې معنی دا ده چې په افغانستان کې چې کوم تاسې څه وکړل هغه تاسې پای کې ناکامه شوی په مکمله توګه باندې. او صدر ټرمپ پخپله څو ځله ویلي دي، بیا وایي چې ګوره زموږ نه بګرام پاتې شوی دی. یو نړیوال داسې هوایي پوځي اډه ده چې هغه صدر ټرمپ پخپله په خپل دې غوږو دې ما اورېدلي دي څو ځله چې داسې اډې په دنیا کې چرته هم نشته دی. هغه تجهیزات، هغه پوځي سازو سامان صدر ټرمپ وایي دونه قیمتي دی چې اوس موږ سره نشته دی، هلته نه پاتې شو، وسله در نه پاتې شوه، اډه در نه پاتې شوه، هغه خلک چې تاسو ختموو هغه ختم نه شو، هغه پاتې شو، بیرته په واک راغله. نو دې ته اوس څه نوم ورکول پکار دي؟ زما پوښتنه هغه څه چې تاسو ترلاسه کول غوښتل هغه تاسو ترلاسه کړل؟ نه. هغه څه چې تاسو ختمول غوښتل هغه مو ختم کړل؟ نه. هغه څه چې تاسو ورته دهشتګرد ویل هغه سره تاسو اوس مذاکرات کوئ. ستاسې سفیر روزانه هلته روان وي، ستاسې زلمی خلیلزاد صاحب هلته روزانه روان وي، کله ورسره په چین کې ناست دی، کله ورسره په قطر کې ناست دی، کله ورسره په یو اډه کې، کله ورسره په بله اډه کې ناست دی. ان تر دې چې دا دی په امریکا کې د دې په موضوع باندې اوس دا خبره کېږي چې باید حساب کتاب ورکړي. $2 ټریلیون چې دي تاسې خرچه کړل. امریکا چې وی د هغې زخم نه زموږ اوسه پورې نه دی جوړ شوی. نو هغه جنګ هم باید که دې له څوک بل نوم ورکولی شي، ما دې پوه کړي. هم هغه شانتې اوس زه بیا راځم ایران ته او دا پروګرام به په دې ځای کې راغونډ کړم چې د ایران چې کوم اهدافو تاسې ترلاسه نه کړل. معنی څه شوه په آینده کې په ایران کې هغه ډلې، هغه خلک، هغه فکرونه، هغه نظریات چې هغه د اخوندي رژیم د سختدریزۍ، د ظلم او جبر او د پابندیو تنګ وو او په سړکونو یې مظاهرې کولې. د مهسا امیني چې کومه پیغله وژل شوې وه د پولیسو په ولقه کې، د هغې خلاف چې کوم تحریک راپورته شوی هغه په دې ټولې جګړې په موده کې خاموشه دی، هغه غږ نه کوي. هغو یو ورځ هم په دې جنګ کې ستاسې په حق کې مظاهره ونه کړه. هغه مظاهره چې په بغداد کې شوې وه د صدام حسین د مجسمې د غورځېدو په وخت باندې، هغه مظاهره چې په لیبیا کې شوې وه، په طرابلس کې شوې وه، هغه مظاهره چې په تیونیزیا کې شوې وه ستاسې په حق کې، هغه مظاهرې چې په مصر کې وشوې ستاسې په حق کې، هغه مظاهره په ایران کې ونه شوه ستاسې په حق کې، بلکې هغه خلک چې دی اوس که د هغو کامیډین دي، که د هغو خبریالان دي، که د هغو دانشوران دي، که د هغو شاعران دي، که د هغو اکیډیمیا، دغه ټول په شریکه په نړیوالو مطبوعاتو کې دي ته ګوري چې ایرانیانو د امریکا په ایران باندې حمله چې دغه ونه منله، هغه رد کړله او هغې باندې خوشحالي ښکاره نه کړله. د دې معنی دا ده چې هغه د اخوندي رژیم چې کوم په هغې باندې غوسه و، هغه غوسه د هغو سړه شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا غوسه به بیا راپورته شي؟ د ایران د اخوندي رژیم خلاف به دغه خلک چې دی هغه کامیاب شي که نه هغه به ناکامه شي؟ ایران به خپل اټومي پروګرام ختم کړي، دا ګارنټي امریکا اوس چاله نه ورکوي. آیا ایران به د حزب الله او د نورو وسلوالو ډلو سره په دغه کې په یمن کې یا په لبنان کې کومک ملګرتیا بند کړي؟ دا ګارنټي امریکا چاله نه ورکوي. د دې معنی څه ده؟ صدر ټرمپ چې کومه لوبه شروع کړې وه هغه لوبه اوس ختمول غواړي. او ولې ختمول غواړي؟ په امریکا کې په خپله صدر ټرمپ چې دی، ولسمشر ټرمپ چې دی، د هغه کورنۍ سیاست چې دی هغه په داو لګېدلی دی. هغه بازیګري چې ده کوله، هغه قمار چې ده کوو چې دی به دا وګټي او منځنۍ مودې انتخابات راتلونکي ټاکنې به وګټي. امریکایان وایي چې دا خبره
الټه وشوه، دا خبره سرچپه شوه. اوس په منځني مودې انتخاباتو کې صدر ټرمپ سره د بیلات غم دی او د دې منځني مودې د انتخاباتو یا ټاکنو نه مخکې ختمولو نه مخکې صدر ټرمپ یو داسې موقف پیدا کول غواړي، یو داسې چانس پیدا کول غواړي، یو داسې کار کول غواړي چې امریکایانو ته وایي چې ما دا دی جنگ ختم کو. خو صدر ټرمپ نه یو پوښتنه په اخره کې دا کوي چې صدر ټرمپ چې دنیا ته چې راغی وایي چې زه د امن پرزیډنټ یم، پیس پرزیډنټ یم او ما په د روس او د اوکراین جګړه ختمه کړه. کومه چې دروغ ده، نه ختمه شوې جګړه لا اوس هم روانه ده. دی وایي چې ما د پاکستان او د هندوستان جګړه ختمه کړه. حقیقت دا دی چې د هندوستان او پاکستان اوربند وشو، خو د یو بل ته اوس هم ګوته په ماشه ناست دي. د پاکستان د پوز مشر که واورئ، که د پاکستان د پوز د ویان د ادارې احمد شریف چودھری لیفټننټ جنرل واورئ، او که د هندوستان پوځیان واورئ او د هندوستان د پوز مشران واورئ، هغه وایي پاکستان اوس هم درته منګه ګوته په ماشه ناست یو. که بیا دې داسې رپ وو نو دا ځل به دې خیر نه نو باید د یو بل سره دا ګواښونه نه کولی، خو جګړه خو په ځای ولاړه ده. صدر ټرمپ ځان ته د نوبل انعام لپاره ځان د دې حقدار ګڼه. پاکستان هم سفارش وکړو، ځینې نورو هیوادونو هم سفارش وکړو، خو اوس صدر ټرمپ ته خلک وایي چې ستا خو لاسونه 15 واړه ګوتې چې دي، 10 واړه ګوتې چې دي، هغه په وینو کې ککړې دي. دا خو بې ګناه انسانان په ایران کې ووجل، په لبنان کې ووجل شو، ماشومان ووجل شو، په غزې کې دي ووجل. نو ته خو د امن د صدر په توګه نه بلکې د بدامنۍ د صدر په توګه پیژندل کېدی شي. ستا د لاسه د دې جګړې د لاسه په ټوله دنیا کې بې کچه بې سارې ګراني چې د هغه راغله. ان تر دې امریکایان چې دا د فریاد کوي، جړا کوي چې موږ نشو زغملی. حقیقت دا دی چې په امریکا کې ګراني ډېره بې کچه سیوا شوې ده. هغه د پلاستیک پلیټونه چې امریکایانو پکې ډوډۍ خوړه، پخوا به په 10 روپۍ اخیستل، د کور د میاشتې ګزاره یې پکې ده، اوس په 10 روپۍ اخلي. هغه تیل ګیس یا پټرول چې ورته وایي، هغه چې خلکو په 10 روپۍ به خپل ګاډۍ ډک کړه، 2 ورځې پکې تګ راتګ کار ته کولی شو، اوس 100 روپو باندې تیل ور واچي، یو ورځ پکې تګ راتګ نشي کولی. اوس امریکایان چې د خپل کور د بجلۍ بل ورکولو ته محتاجه شوي دي. اوس امریکایان چې دي چې یو کار به سهار نه تر 4 بجو پورې کوو، اوس 4 نه تر 10 پورې دویم جاب کوي چې خپل کور پې وساتي. نو امریکایانو ته اقتصادي ستونزه ورسېوا شوه، په نړۍ کې اقتصادي ستونزه ورسېوا شوه. په دې تمامه خبره کې صدر ټرمپ چې دی لازمه ده چې په تاریخ کې به د یو جګړه کوونکي او بیلات کوونکي صدر په توګه پیژندل کېږي، نه چې د امن د صدر په توګه او نه چې د جنګ ګټونکي صدر په توګه. صدر ټرمپ چې هر قسمه دعوه کوي دا د خپل خیال دی. اوس په دې خبره کې یو بله ټکې زه اخرې کوم، بیا خبره یو 10 ثانیې کې بیا خبره راغونډوم. هغه دا دی چې افغانستان خلاف اوسم که تاسې په نړیوال سازشونو په ذریعه باندې د چتراله ونیسه تر کونړه پورې او په شمالي ولایتونو کې د نورو د طالبانو د جبهو څنګه چې روس دعوه کړې ده چې برطانیه چې د هغو کومک او ملګرتیا کوي، داسې یو پلان او منصوبه لرئ چې هلته به تاسو یو بیا کورنۍ ولسي جنګ شروع کړئ. نو په داسې حالاتو کې باید افغانان که هغه د طالبانو مخالفین دي، که طالبانو ملګري دي، او که هغه د منځ لارې خلک دی، سوچ خلک دی، هغه باید دې ته سوچ وکړي چې که د نړیوالو مفادات دا وي چې دوی د خپلو مفاداتو لپاره ځي افغانستان ته، او هلته 20 کاله بعد بیا افغانستان هم هغه ډلو ته پرېږدي کوم چې دی په ان باندې ترهګرې ډلې وي، او بیا یو وار بیا سازش کوي. نو په دې باندې هغو ته سوچ پکار دی. پر آینده پروګرام کې به په دې باندې بحث وکړم تفصیلي چې په افغانستان کې نوي نړیوالې استخباراتي پروسې او پروژې چې دي څه روانې دي، پاکستان څه کردار ادا کوي په دې کې، چین څه کردار ادا کوي په دې کې، ایران څه کردار ادا کوي په دې کې، سعودي عرب او ماسکو څه کردار ادا کوي په دې کې، امریکا څه کوي او د برطانیې استخبارات څه کوي. په دې باندې د افغانانو فکرمندۍ چې دي ورځ تر بله سیوا کېږي. په خاصه توګه د قامي جرګو د لارې چې تړونونه شوي دا ډېره مهمه او ژوره موضوع ده. په آینده پروګرام کې په دې بحث کوم. تر ننه پورې چېرته چې شپه دلته مخه شپه، چېرته چې ورځ دلته مخه ورځ، په مخامخه.